هیلې درنو ملګرو، ښه راغلاست د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په تېر درس کې موږ تاسو په تصاویرو په ترکیبولو باندې بحث وکړ. په دغه درس کې غواړو چې په لیول باندې بحث وکړو. راځو یو تصویر موږ سره په ریسنټ برخه کې هم شته او اوپن له لارې نیو فایل له لارې هم تاسو یو تصویر کولی شئ چې ځان ته خلاص کړي. زه راځم دغه تصویر انتخابومه، غواړم چې په دې باندې کار وکړم او لیول چې څنګه استفاده کیږي او د استفادې موارد یې څه ده تاسو ته یې وښیم. نو پر دې اساس درنو لیدونکو مثلا دغسې یو تصویر موږ او تاسو خلاص کړی دی. راځو لیول دپاره وینډوز مینو ته کله چې راغلو راځو د اډجسټمنټ په نوم دغه ټیک مارک یې وهو، مثلا اډجسټمنټ آپشن فالو. کله چې مو اډجسټمنټ آپشن فعال کړه تاسو وګورئ موږ او تاسو سره دلته د اډجسټمنټ دغه څو مینوګانې یا څو آپشنونه راغلل چې مخکې د نورو موضوعاتو څخه زه راځم راسن په لیول باندې نن موږ تاسو کار کوو. کله چې لیول باندې کلیک وکړو درنو لیدونکو دغسې یو بله صفحه موږ او تاسو ته خلاصیږي. څنګه دې نه استفاده کولی شو وګورئ دلته موږ او تاسو یو دوه دانې تیرکونه ورکړي دي چې د دې په واسطه کولی شو د دې خپل تصویر هغه لیول موږ او تاسو کنټرول کړو. مثلا زه غواړم دلته ګراف یې ورکړی دی دغه تصویر د روښنایي دپاره چې کوم ځای کې ډېر روښنایي وي باید کوم ځای کې لږ. زه لږ څه راځم موقعیت ته یې تغییر ورکوم. تاسو وګورئ د موقعیت په تغییرولو سره موږ او تاسو ته وګورئ زموږ او ستاسو د تصویر هغه موقعیت هم تغییریږي یا حجم یا هم روښنایي یې وګورئ هر څنګه. نو دا کوم خاص قانون نه لري چې دغه مثلا دومره فیصدي باید ورکړل شي، دومره روښنایي باید ورکړل شي. هر هغه روښنایي یا هر هغه حالت چې تاسو ته د منلو وړ یا تاسو ته ښه ښکاره کېده یا ښایسته ښکاره کېده تاسو کولی شئ چې ورنه استفاده وکړئ. د مثال په ډول تاسو وګورئ ما دغلته ورته موقعیت ورکوم. زه دا هم لږ څه دغلته وړم. وګورئ هر هغه موقعیت چې تاسو غوښته همالته یې تاسو ځای په ځای کولی شئ. اوس وګورئ موږ دلته یو لیول لرو، یو هم خپل د تصویر بکګراوند لرو. که چیرې زه راشم دغه زه بند کړم تاسو وګورئ زموږ او ستاسو تصویر خیره کېږي. که چیرې بیرته یې آن کړم هغه توپیر تاسو حس کولی شئ. نو دغسې موږ او تاسو سره لیول استفاده کېږي. زه راځم بیا هم یو بل تصویر باندې لږ څه کار کوم. مثلا نیو ته راځم اوپن ته وبخئ. اوپن کې دغه تصویر زه اوپن کوم. دغه تصویر ما اوپن که لږ څه زوم کومه ده، مثلا دا ما زوم که راځم اډجسټمنټ ته لیول برخه کې. په لیول برخه کې تاسو وګورئ کیفیت یې تقریبا موږ کولی شو چې کیفیت یې ښه کړو یا هم روښنایي شدت یې ډېر کړو یا کم کړو. نو دغسې موږ او تاسو بیا کولی شو چې د خپل تصویر حالت څنګه کړو. دلته وړم موقعیت یې دا هم دلته دا راوړم دغلته. نو زموږ او ستاسو د تصویر حالتونه او کیفیت یې توپیر کوي او فرق پکې رامنځته کېږي. زه یې لږ څه روښنایي کموم، لږ څه هم تیاره هغه د روښنایي شدت آوټپوټ لیول یې. نو هغه د بعضو تصاویرو کیفیت چې لږ څه خراب وي یا ښه نه وي د دې څخه کنټرولېږي. اوس که چیرې بیرته زه دا آف کړم تاسو وګورئ اولین تصویر ته او د لږ څه کیفیت ښه شو. نو درنو ملګرو دا موږ او تاسو سره د اډجسټمنټ په برخه کې د لیول استفاده کول چې موږ او تاسو په پوه شولو چې څنګه کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. نو له ستاسو ملتیا څخه نری مننه. زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت ښه